رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چید ایمان خاوندانو فضل کے زما یر پیدا کے اتقوا اللہ دا خدینو یرے گے او بیا اللہ دا دغه تقوا او د پرهیزګارۍ او د یری د پیدا کېدو یو خشته او مزیدار او یو بهترین نسخه منتخب چې هغه بس سیزي چې د سړي په زړه کې د الله یره پیدا کوي او تقوا پیدا کوي او پرهیزګاری پیدا کوي. نو اللہ فرمائی وکونوا مع الصادقین اغا خلق چے اغا رشتون خلقی پاکان خلقی داغی مجلس داغی صحبت او اغی سر تعلق اختیارات رونو دو خبری دی یو پر خپل زړه کې د الله عظمت او د خدای لویی کینول دې ته تقوا وایي چې یو سړی دا ومني چې یو لوی رب دی رب العالمین د دې ټولو کائناتو د ځمکې اسمانونو مالک او خالق دی او دا الله په ما قادر دی مانی ویشي ہر وقت چی وغواړي مال عزت را کولی شي مال ذلت را کولی شي زما دا سر او سټوکې د دغه لوی قدرت په اختیار کې دی د دغه لوی خدای عظمت او لویی او دا قدرت او طاقت چې ومني خود بخود پړه کې یو یره پیدا کیږي او یره دی چې یره دغه ذات ته سړی خلاف ولیو کی پکار دی چې دغه ذات خوشاله پکار دی چې دغه ذات لوی پزړه کې پیدا ای چې هغه خپه نشي اسنا که دغه ذات میں خپه کرو میں نه نیسی که دنیا کې میں پرید اخرت کې به مې رو نیسی او که دغه ذات زه خوشاله وساتم دا ټول کائنات د دغه ذات په قبضه قدرت کې دي دا ټول به زما تابع وي دنیا کې به هم خوشاله یم آخرت کې هم خوشاله دې ته تقوا وایي. اوس دا د تقوا صفت پس پیدا کېږي نو د دې لپاره ډېر اسباب دي ډېرې وجې دي خو یو آسان سبب چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دی هغه د رښتونو خلقو د پاکانو خلقو صحبت مجلس او د هغې ملګرتیا حاصلول. ورونو رښتوني خلق څه ته وایي؟ صادقین پاکان او نیکان خلق څه ته وایي؟ نو رښتونی انسان هغې ته وایي چې چا سره واده وکړي هغه پوره کړي یو خبره چا سره وکړي هغه خبره دروغجنه نه کړي. مونږ خدای سره یو وعده کړی ده هغه وعده دا ده چې مونږ الله یو منلی دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خدای یو منلی دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله ښکلی بنده او دا الله رسول هم منلی دی چې مونږ نبی علیه السلام د خدای رسول ومنو چې دې د الله استازی دی او د خدای پیغامات به مونږ ته رسوي نو اوس به د هغه پیغمبر تابعداري کې بس که تا د دغه پیغمبر تابعداري وکړه خو ته رښتونی یې تا د هغه رسالت منلی دی او که د هغه پیغمبر خلاف ورزي دې وکړه د هغه تابعداري دې ونه کړه نو بیا ته دروغجن یې رښتونی نه رښتونی انسان هغې ته وایي چې هغه د خدای او د رسول بس تابعدار دی پیغمبر علیہ السلام په حیثیت د رسول او د رسالت منی نو پکار دی چې هر سړی ځان رښتونه کړي
هر سړی ځان پرهیزګار کی، خو د دغه رښتینولۍ او د نیکوالي او د صادقتوب آسان چل چې مونږ ته الله ښولی دی هغه د نیکانو خلکو صحبت دی او مجلس. ښه صحبت چې ته اوس حاصل کې تا ته د هغې نه څه فایده حاصلېږي که نه؟ د ټولو نه لویه خبره خدا ده چې مونږ ته الله وایي چې کونو مع الصادقین، د دې خلکو صحبت اختیار کې او مجلس جوړ کې ورسره. خو که مونږ ظاهر ته وګورو نو په ظاهر کې هم د نیکانو خلکو د صحبت او د مجلس یو اثر پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مثال ورکړي، وایي د ښه مجلس او د بد مجلس مثال داسې دی چې یو سړی یو عطاري سره کښېني، عطر فروش سره، دا د ښه مجلس مثال دی. نو یا خدا دی چې دا عطاري نه به لږ عطر والي، که عطر تی وانخلی هغه به خپل یو لامبه در کړي دی غوږ کې به کښېږي، او که داسې هم ونه شي نو بل به عطر اچوي یو څاڅکي به در باندې ولګي. که دا هم ونه شي نو هغه ګنټه نیمه ګنټه خو د خوشبویه مجلس کې تېره کړه. دغه رنګې د علماو د نیکانو مجلس ته چې لاړ شي نو یا خو به ته د دین تپوسو کې د مسلې به جواب درکړي، او که ته دې تپوسو نه کې بل چاته به مسله وایي ته به یې واورئ. که داسې هم نه به راته خپله یو مسله یو لامبه به د غوږ کې کښېږدي، یو مسله به درته بیان کړي د دین تا به پرې پرېږدي. که دغه هم نه رونو نو یو ګنټه نیمه ګنټه خو دې د دین د خوشبویۍ په مجلس کې تېره کړه. او د ګنده مجلس مثال نبی علیہ السلام ورکوي د اور والا خوا کې به کښېنئ، د اور د بټۍ په خوا کې. دا نه چې ګنې اور ناروا شی دی یا د اور بټۍ د ګناه شی دی، نه، دا یو مثال دی ظاهري. یا خو به دی کې اور به دی یو شغله راشي جامې وسوځئ، که دانې تورې به شي، که داسې نه نو د اور هغه بوی خو به در باندې یو ګنټه ولګي که نه، سپېمې به دې تورې شي. دغه رنګې ګنده مجلس کې چې کښېنې یا خو چې هغې کمکار کوي پوډرس کې ته به یې مسکې، جواري کوي ته به یې مکې، ناروا او زنا او بدعملي کوي تا باندې به مغه اثر پرېوځي. او که هغه اثر ته وانخلې نا مجلس خو راته لږ خشته ښکاره شو، دا هم لویه ګناه ده. او که دغه هم نه هغه ګنټه خو د پلیتۍ په مجلس کې تېره کړه، که د ګناه په بدبویۍ کې خو تېره کړه. دا د هغې یو ظاهري مثال. نو مجلس خامخا اثر لري. تاسو د خپل معاشرې ته وګورئ، کم سړی چې ښو خلکو سره کښېني دی به ښه کېږي، او کم سړی چې خرابو خلکو سره کښېني خرابېږي به. دا عامه قاعده ده. مجلس هغه یو بزرګ وای یو سړی ول راغی ما ته د جنت د رسېدو یو اسانه لار روښانه وی اختر مجالس الصلحاء، وی د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته اختیار کا، دا د جنت یو اسانه لار. او دا حقیقت دی. هغه مجلس په سړي کې یو اثر پیدا کړي. زمونږ د دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی خواجه باقی بالله رحمت الله علیه. خواجه صاحب باندې مشهور دی په هندوستان کې، دا هغه مزار دی او قبر دی، او د دنیا خلق اوس هم د هغه ملاقات او د هغه زیارت کوي، تر دې حده پورې چې مسلمانان خو څه کې هندوان هم د هغه قبر لري. د هغه داسې یو اثر او تاریخ لیکي د هغه په لاس باندې چې خدای پاک هدایت خلکو له ورکړی دی. نو هغه خلک چې هغه بذات د ده په لاس مسلمانان شوي دي، کم هندوان او کم سیکان، نو هغه 98 لاک کسان دي، 2 لکه کم 1 کروڑ کسان. دا هغه خلک دي چې د ده په لاس بیعت شوي دي او د ده په لاس ایمان راوړی دی. او هغه خلک چې د ده د شاګردانو د مریدانو د صحبت او د مجلس په برکت هغې ته هدایت ملو شوی دی، هغه شمیر نه زیات. نو ډېر نیک سړی ولی الله او بزرګ صاحب، ډېر لوی بزرګ،
دې بزرګانو باندې مختلف حالات راځي، کله یو تکلیف، کله بل تکلیف، کله یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله ډوډۍ وي کله نی، کله جامه ملاوي کله نه ملاویږي، کله دومره لنګر چلیږي چې سوونه او زرګونه خلک په ډوډۍ ناست دي، کله د یو کس ډوډۍ نه. قاری طیب صاحب رحمه الله لیکلي په خطبات کې وی یو ځل یې میلمانه رالل، چې میلمانه رالل دغه وخت کې د خواجه صاحب کره سنو دې کور ته لاړ او بار روت، دننه بار کېږي چې خدای میلمانه خو هم د عزت میلمانه دي. سوال هم نشم کولی چې چاته ووایم چې دې میلمانو له ډوډۍ راوړه، او کور هم څه نشته. دا میلمانه ورباندې پېښ شو چې داسې معلومیږي چې دا خو د ډوډۍ په وخت کې مونږ رالو، خواجه صاحب کله خوراک څه نشته. چې لږ ساعت تېر شو، د ده یو مرید و، هغه هوټل کړی و، د هوټل دکاندار. هغه چې پوه شو په ده باندې چې خواجه صاحب خو میلمانه راغلي دي او دومره څه کور شته نه چې د میلمه ډوډۍ راوړي، نو هغه په منډه لاړه خپل هوټل له، او په هغې کې یې ښه مزېدار چې په هوټل کې د خوښې کم خوراکونه یو یو کاسه کې په یو یو ډونګه کې هغه واچول، او دومره هوښیار سړی و چې نیغې خواجه صاحب لره ونړل. که نیغې دلته راوړمه نو دا بیا دې میلمنو ته ملامت شي چې یاره دوی کره کور څه نو د باره چا شی راوړه. نو هغه خوانچې ډکه کړه او هغې خواجه صاحب کره کور ته ولېږل. راغې جومات د خانقاه ته راغې، وی صاحب تاسو له کور ته ورشئ. خواجه صاحب پیش چې کور ته لاړ، بیبي ورته وویل چې دا خوانچه چا رالېږلی؟ وایي شابه راکړه. هغه یې د هغه اعلی خوراکونو او ترکارو سره اوچته کړه، میلمنو ته یې مخکې کېښود. سترګې اوچتې شوې، خوشحاله شو چې دا خو مونږ کره سوونه او مفتو کې خدای پاک دومره سامان راوست او هر قسمه خوراک پکې د هوټل کې تیار شوی دی. میلمنو ډوډۍ وخوړه، ښه په عزت رخصت شو. چې رخصت شو، خواجه صاحب هغه خپل مرید ته وایي، هوټل والا ته وایي دې خوا راشه، اوس دې خوشحاله ده. او د دې بزرګانو د خولې نه بعضې وخت یو خبره غیر اختیاري وخېږي، هغه خدای پاک پوره کوي. هوټل والا ته وایي دې خوا راشه مرید صاحب، وایي تا خو نن زما سترګې اوچتې کړې او میلمنو ته یې زما عزت جوړ کړ، حالانکه مونږ کره کور د ډوډۍ درک نه لګېد. اوس وایه څه غواړئ؟ شابه وایه، مانگ کیا مانگتے ہو، څه چې غواړئ اوس وایه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. وی بعض وقت یو انسان به ببر سر نیولی، جامې به خیرنی، دوړې به پیلوتی، خو کدی قسم په خدای وخوري چې زما د په الله قسم چې اوس به خدای باران کوي، شین اسمان دی د اوریځ نام و نشان هم نشته، نو خدای به دې په دې قسم کې دروغجن نه کړي اوریځ به را پیدا کړي او باران وشي. د نیکانو د خولې نه بعضې وخت یو خبره وخېږي، د هغه په الله دا یقیني چې دا کومه خبره کوم دا به الله کوي. خدای پاکه کار کوي. نو دی مرید ته وایي هوټل والا ته وایي مانگ کیا مانگتے ہو، غواړه اوس چې څه غواړئ. چابه هوټل والا مخیار سړی، هغه وایي که پیسې غواړم خو زما ډېرې دي، که بچي غواړم ام یې شته، که د دنیا عزت غواړم ام یې شته. راشه داسې شی غواړه چې کم پسې ګرځې. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو، تو چې څنګه مانا هغسې جوړ کا. مطلب یې دا چې ستا مریدي کوم او تسبیح وړم، خدای خبر چې ته نیک به م رانه جوړ شي او که به جوړ نه شي. نو چې ستا غوندې جوړ شم او خواجه باقي بالله رانه جوړ شي، خو د ټول هندوستان خلک به مې لاسونه ښکولی، مسلمانان څه کې هندوان به م راځي. دا خو ډېر لوی عزت دی، د خدای په نظم د بندگانو په نظم. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو، ته چې څنګه مانا هغسې جوړ کړه. خواجه صاحب وایي چې دا سړی خو هوښیار دی، خو د حد نه ډېر هوښیار دی. هوښیارتیا ښي خو د حد نه ډېره نه ګوره. چې سړی د خپلې اندازې نه یو لیش نور اوچت هوښیار شي، نو هغه اکثر بیا درزار خوري.
د خپل اندازې لاندې د خپلو دماغ او د عقل لاندې به خپله دنیا کې چلې څادر نه مخبې نو بس ورته ویل لکه داسې کار دی چې سوال خو دې وکړه خبره دې وکړه خو د خپل څادر نه دې اوچته کوي ستا په لوښي کې چې څومره شی ځای کي د هغې نه دې زیات شی غوښتی دی دا سوال مه کوه بل څوک غواړه او دې خو پوه شو چې دا زما دا کار کېږي وی نه صاحب بل څه نه غواړه مال دولت دا نور څیزونه میزونه خو ما سره ډېر بس همدغه یو سوال کوم چې مجھے اپنے جیسا بنا دو او بیا وی مجھے اپنے ہی جیسا بنا دو چې ته څنګه بالکل همغسې به ما نه جوړی یو ذره بر به زما ستا منځ کې فرق نه ما نه به خواجه باقي بالله جوړی او تی ساده د خدای دا سوال وکړه بل څوک غواړه او پوی هم کوس یو مثال دی یو بوجه کې 2 بنه غنم راځي او ته پکې 4 بنا چې څه چل بکی چې زور ورکې بوجه بچلی یا که یو کاسه کې 1 کیلو پی راځي او ته پکې 2 کیلو اچې نو تویږي به دی وجود ته به نه ګورې د هر چا خپل لوښي د بعض انسان قد رکوټي وجود یې رکوټي هغه له خدای پویا عقل علم هوښیارتوب ډېر زیات ورکړي بعض انسان دومره اوږد او غټ وجود لکه د اتي عمره عقل پکې د یوې کاسري برابر نه چټاکې عقل او پویه پکې نه علم پکې نه پویه نه نو وی ګوره ستا لوښي رکوټی دی او داسې شی وغواړه چې ستا دې لوښي کې ځایږي وی نه صاحب همدغه یو سوال مې دی چې مجھے اپنے جیسا بنا ته چې څنګه یې مانه به هغسې جوړی خواجه صاحب ورته وي ښه راځه دننه که خپلې خانقاه ته چې کوم د خلوت ځان له کوټه وه او څادر یې پرې واچو او الله طرف ته توجه کوه مراقبه یې پرې وکړه دا بزرګان د دې خپلو مریدانو سره یو ځای یو عمل کوي هغې ته مراقبه وایي مریدان هم ناست دي او دا پیر صاحب هم ناست دي او دې د خپله توجه دي مریدانو باندې غورځوي او کوشش کوي چې د هغې اصلاح وشي د اسلام مختلفې طریقې وي په خولې هم اصلاح کوي د خدای او د رسول خبرې ورته کوي د نیکانو علماو بزرګانو واقعات ورته بیانوي او د هغې د هغه مجلس او د صحبت یو اثر یي هغې ته توجه وایي هغه خپله توجه ورباندې ورغورځوي چې رده د دې ضد لکه یو بلف ته چې یو شي ونیسئ او د بلف رڼا پرې غورځېږي یا یو اور ته یو جامه لمده یو تې دې اور ته ونیسئ نو اور نه پې هغه شعاع راځي او هغه ډونډوالې ته ختمېږي دغه رنګې د دې بزرګانو د مجلس یو اثر هغه اثر یې پې ورغورځو ناستو بار نور مریدان اوس په انتظار دي چې یاره هوټل والا خو مرتبې ته به اوس ورځي چې روځي نو خواجه باقي بالله صاحب غوندې بزرګ به دې جوړ شي قاری طیب صاحب لیکي دومره توجه یې هغه له ورکړه او دومره ساعت یې پې تېر کړ چې د هغه هوټل والا باطن دننه حالت خو څه کې چې ظاهر شکل یې بدل شو د خواجه باقي بالله صاحب په شانتې وګرځېد د باطن اصلاح خو لویه خبره ده اخو شوه وشوه ظاهر کې شکل بالکل بدل شو لکه مثلا یو اوسپنه دې راواغېسته او اور کې دې ومنډله او دا سوځېږي 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 چې راویې باسې نو شکل هم د هغې د اور ګرځېدلي اور هم تک سوري او هغه اوسپنه هم سره ګرځېدلي دغه رنګ یې راده دا شکل د خواجه صاحب غوندې شو وایي دا لکه ما غوندې شوې اوس مزې دې دي دیم را پاسېد او هغه هم را پاسېد چې د کوټې نه راووتل د دواړو شکل یو شان مخ سترګې رنګ خدای پاک اوس مریدان وي چې زمونږ پیر صاحب پکې کم یو دی خواجه صاحب کم یو دی هوټل والا پکې کم یو دی اوس به مونږ پیر صاحب پسې پېژنې ځکه دواړه یو شان بالکل را روان دا دغه صحبت او د هغه لږې ناست دی هغه ظاهري اثر وی زمونږ پیر صاحب پکې کم یو دی او زمونږ هغه پیربی کم یو دی هغه هوټل والا یو مرید پکې هوښیار هلکه وایي چې دا کم مخکې را روان دی دا زمونږ پیر صاحب دا چې ایغ نیغ روان دی او چې دا کم یو خپه داسې وړي او بل اوچتی او سر یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي دا هوټل والا دی
د پر سر دونه بوج پروت دی لکه چاته چې دوه منیزې بوجۍ په سر کې او کله کوږ روان یو خو کله بل خوا روان دا هغه هوټل والا خبرې یو شان شکل یو شان ادا یو شان ګرځېدل یو شان وی مونږ به خپل پیر په دې پېژنو چې دا نیغ روان دی کم او چې دا کم کوږ ګرځي لکه لوی پڼ چې په سر یې دا هغه هوټل والا واقعي همغسې شوه قاري طیب صاحب د علوم دیوبند محتمم تیر شوی دی ریلوې بوزن او وایي یو شپږ ورځې پس هغه هوټل والا مړ شو هغه طاقت یې ونه لرل وفات شو نو صحبت او مجلس دا یو ډېر لوی اثر لري صحابه کرام چې دا مونږ ورته صحابه وایو دا صحابه ورته ولې دا د صحابي جمع ده او صحابي هغه چاته وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره صحبت او مجلس شي همدغه خلک و ډاکې به یې کولې لارې به یې شکولې شرابونه به یې څکل بوتانو ته به یې سجدې لګولې خو چې راغلل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره لږ صحبت شوی دی نو خدای پاک ته حضرت ابوبکر صدیق جوړ کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خدای جوړ کړی دی حضرت بلال رضی الله عنه ته خدای پاک جوړ دا هغه معمولي لږ صحبت ته وجه د کافر یو لوی رئیس د مشر د یمامې سردار سمامه نوم د سمامه روان دی حج لو صحابه کرامو له په ګوتو ورغې گرفتار ریوست نبی علیہ السلام نه مدینه منورې ته وی صاحب د یمامې د ټولو کافرو رئیس سردارم گرفتار وی د ستن پورې وتړی د جمعه ستن پورې وتړی اوس نبی علیہ السلام نه خدای ډېر لوی عقل او پوهه ورکړی ډېر هوښیار د هغه مقصد دا و چې د جومات کې تړم چې د ما د صحابو سره او ما سره لږ صحبت پیدا شي د دې اثر به پې وغورځېږي چې سار وختي نبی علیہ السلام پہ راغی ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی څه حال دی دی وی صاحب پړه کې مې درې خبرې دي یو خبره خدا ده که ته ما پرېږدې نو په یو ډېر لوی سړي باندې به خپل احسان ورواړی ځکه زه د ټول قوم سردار نو زما ټول قوم به ستا تابعداري په هغوی به ستا احسان وروړي او صاحب که پیسې غواړي نو چې څومره دولت غواړي ما ته ووایه چې زما وطن والا ته سوال جواب وکړم دله راولېږي ما به پرېږدې او که وجنې مې نو مړ مې که نوم دې را باندې کېږي ځکه د ډېر لوی قوم مشر سړی پیغمبر علیه السلام اډو غږونه که روان شو سار پہ بیا راغوی ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچ دې دی وی صاحب ان تقتل تقتل ذا دمن که ته ما وجنې نو ګورې زما ډېره لویه وینه ده ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي او که ته مې پرېږدې ان تنعم تنعم علی شاکرن نو زه به ستا ډېره لویه شکریه ادا کړم ځکه په ما ستا احسان داسې جو لکه چې زما په قوم ته احسان کړي او که مال غواړې دولت غواړې نو بس چې څونه غواړې ما ته ووایې زه به قوم ته سوال جواب وکړم دله به راولېږي بیا هم نبي علیہ السلام اړو غږونه په درېیمه ورځ پې بیا راغی بیا یې تپوس کوي سمامه څه سوچ دی وی صاحب هغه پرونه درې خبرې دي وی اطلقو سمامه پرېږدې ځه مفتو کې هم پرېښودې ځه چې څنګه یې پرېښود دی د جومات نه بار ووت روان شو د جومات نه بار یو باغ و هغې ته ننوت هغې کې مزېدارې خشته وبې په هغې ولمبل واپس راغی چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست سمامت بیا څنګه راغلی وی صاحب یو څیز لرانه وی د ما د قسم په خدای وي د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د مخ نه خراب مخ ما ته بل نه ښکارېده اوس ما ته زما په زړه کې ستا د مخ نه عزتمن مخ بل نه ښکاري وی لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه خراب ملګري ما ته بل څوک نه ښکارېدل وی اوس ستا د ملګرو نه خشته او خواږه ملګري ما ته بل څوک نه ښکاري او ستا د کلي نه خراب کلي ما ته بل نه ښکارېده اوس وی ستا د کلي نه خشته او ښکلې کلي ما ته بل نه ښکاري د خدای رسوله ما ته کلمه وښایه چې زه اسلام راوړم مسلمان شم نبی علیہ السلام ورته کلمه وښوله خدای مسلمان چې مسلمان شو وی صاحب زه خو حج له روانم عمرې له
او ستا مرګرو نیولم څوکم وی لاړ شه خپله عمره دې پوره مکې مکرمې ته راغې دا خبره خوره شوې وه چې د یمامې سردار هغه مسلمان شوی دی سمامه چې راغې د مکې خلک ورته راپاڅېدل هلکه وایي ته سوابي شوې بېدینه شوې دا دې څوک کړل دی ورته وایي نه بېدینه نه یم ما ته خدای د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې اسلام را نصیب کړی او وی نورې خبرې به نه کوې ګورې وی قسم دې که نورې م ګډې وډې وې نو زما د وطن نه چې څومره غله راځي یو دانه به م د نن نه پس د لګورې نه راځي لکه مکې مکرمې ته چې څونه غنم به راتل د ده کلي نه به راتله مکه مکرمه خپله غرۍ د علاقه د غنم پکې نه کېږي جوړه وی یو دانه به م نه راځي وی دا م وورئ اوس به د ما د کلي غله هله خورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړي که هغه راته حکم ونه کړي یو دانه به م دله نه راځي دا دومره انقلاب پکې ولې راغی صرف 3 ورځې د پیغمبر علیه السلام جومات کې تړلی شوی او پیغمبر علیه السلام به سره ټولې 15 منټه هم خبرې نه دي کړې دا د هغه معمولي صحبت اثر صحبت کې چې کوم اثر دی په ناست او په مجلس کې چې کومه فایده ده دا په ډېرو سکولونو او کالجونو کې نه حاصلېږي که بچې دې بوته او تا په سکول او په کالج کې هم داخل کو ښه تعلیم دې م ورته وښو یا دا زوی ستا د دین کتابونه راوالی وغه ګوري په یادو لګیا دی د اردو کتابونه او د پښتو ګوري خو چې دی یو 10 منټه م یو نیک انسان سره یو بزرګ سره او عالم سره کېناست د ژوند کې چې په هغه 10 منټه کم انقلاب راځي قسم دی که په کلونو په هغه سکولونو او کالجونو کې یا په هغه کتابونو کتو کې هغه انقلاب راشي دا خو د جاندار مخلوق اثر د بېجان درته وویل یو آسان مثال دره درکم دی جماعت کې دا لوښه پرته ده دا واښه دا لوښه د دې شړو مړو علاقو نه د دې پټو نه تاسو راوړی دا خلک وریبي او د څاروو خپو ته اچوي داسې ده که نه ډیران کې خلک غورځوي خلک یې بلئ څاروو ته اچوي او سوټې پې جارو کوي لیکن دا لوښه د جومات ته راغله او د جومات سره صحبت اختیار که تاسو پې د پاسه مونځ وکړه ځکه نه دا لوښه دې اوس څوک د څاروو خپو ته واچوي که دا دې څوک غوجل کې اوس غورځوي یا یو رومال دې تاره دکاندار نه واغېشت خلک پې پوزه هم پاکوي او دس هم پې اوچوي ماشومان هم پې پاکوي د ماشوم ورونین ته جوړوي لیکن که هغه رومال تا راوسته او د قرآن حکیم نه دې ته وکړه د قرآن سره یې صحبت پیدا شو زه اوس پې پوزه پاکه که اوس پې اودس مات که چې ټکه کافر شي ولې ځکه د دې رومال دا صحبت او مجلس د خدای د قرآن سره پیدا شي یا بل مثال درته وویم جامو کې خلک د کافرو دا ګولۍ چې دا سپینې هسې په صندوق کې د کافرو ګولۍ پرتې جامو پورې دې مږلې نه که تا هغه جامې راوالې او ته یې واغوندې ستا د هغه جامو نه هغه بوی ځي که نه ځي دا د هغې هغه اثر یا عطر دې راواغېستل بکس کې دې کېښودل ګلاب دې راواغېستل او بکس کې دې کېښودل بیا تا هغه جامې واغونده د هغه ګلابو بوی به دې ځي نو چې کوم څیز بېجان څیز دی عطر دی کافور دی ګلاب دی لوښه ده د دې څیزونو د ښه څیز سره یو تعلق او یو مجلس پیدا شي هغه پکې اثر کوي نو چې نیک مسلمان د یو بزرگ نیک مسلمان سره صحبت او مجلس وکړي ابه څنګه اثر نه کوي مالک ابن دینار رحمت الله علیه بزرگ تیر شوی د ده په زمانه کې د مجوسیت یو دور هر زمانه کې د کفر مختلف قسمونه مجوسیان هغه خلک دي چې هغې اور ته سجدې لګوي د اور عبادت کوي یو لوی مجوسی و هغه دومره زبردست عامل و دا سحر او جادو مادوی مزده و چې هغه د بادشاه مجلس قبضه کړی د بادشاه مجلس ته ځان رسولی او بادشاه دی دا عقیده پیدا کړې وه چې دا اور زمونږ خدای رو د عبادت به کوو مالک ابن دینار رحمت الله علیه خو پوه شو چې دا سړی خو د بادشاه دربار ته ځان ورسو اوس هم ګورې دا قاعده ده بېدیني چې په ملک کې خورېږي داسې نه شي خورېدی تر څو چې یو وزارت یا صدارت قبضه نه کړي بېدیني چې کرسۍ ته ورسېده په اسانه خورېږي چې کرسۍ ته نه رسېدلې نه خورېږي
اوس هم دا بېدینه خلک لاړ شي او د بادشاهانو وزیرانو او دغې خلکو هغه تقرب او نږدېوالی حاصل کړي، نو د هغې په ذریعه بیا په منډه منډه خورېږي. نو دغې بدبخت هم دا خپل زهر د بادشاه د وخت بادشاه ته وروسو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه عالم هم هوښیار بزرګ هم او پوه شو چې دا خو به ټول نظام د مجوسیت شي، ټول خلک مجوسیان کېږي. ورغی هغه بادشاه عبادت کوي، صاحب دا لرکه. بادشاہ ورته وی ولې لرکه؟ وی دا کافر دی، مذهب یې غلط دی. وی ته راشه هغه سره بحث وکړه، که تا هغه پړ کړ نو بس زه بیا د ځان نه وشړم، لر به یې کړم، بلکې د هغه دین او مذهب به ختم کړم. او که هغه دې پړ نه که کیدی شي هغه په حق یې، نو ته په ما هغه سړی ولې لر کې؟ او مجوسي م اعلان کړی وی چې څوک ما ته په غلطه وي او ما ته کافر وي، را دي چې دا مسلمانان ما سره د مناظرو کې مقابله دې را سره وکړي. خلک هم پریشانو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېره ښه د وخت پې مقرر کړ، ټیم یې پې مقرر کړ. هغه ټیم نه ډېر لوی علما او مسلمانان هم رالل، مجوسي هم راغی او د هغه هم بلا ملګري رالل، بادشاه هم ناست دی. د بادشاه دربار کې دا مقابله شروع. خبرې اترې کېږي، هم چالاک و ډېر زبردست. یو ټکې پکې دا د خولې نه د مالک ابن دینار رحمت الله علیه وخت وی لکه ته د اور ولې عبادت کې څه چل؟ وی زه د ځکه عبادت کوم چې دې مونږ له ډېر لوی خیر راکوي، ډوډۍ راله پخوي. که دا اور نی زمونږ ژوند نه چلېږي، زمونږ کاروبار نه چلېږي. او بل دا دی چې دې اور سره مونږ تعلق جوړ کړو چې دا بیا وروسته سوځوي نه. اوس د سجدې ولګو نو بیا چې پکې پرېوځو سوځوي به هم نه. مالک ابن دینار رحمت الله علیه څو کاله د اور عبادت وکړو؟ ورته وی اویا کاله یا شپېته کاله. نو بس تا خو به ورسره دوستانه جوړه کړي؟ وی ځکه نو اوس پکې لاس ومنډه چې شپېته اویا کاله تا د سره دوستانه جوړه کړه، لاس پکې ومنډه. نو که لاس یې ستا نه سوځو نو دا بیا ته په حق یې. او که کمبخته اوس دې لاس سوځوي اویا کاله ستا ورسره دوستانه جوړه نه شوه، نو خدای خبر سبا مرې که بله ورځ مرې قیامت کې به دې څنګه بچ کېږي. او ته څه وایي؟ هم پوره هوښیار وی تره چې عبادت کې مجوسي وي مالک ابن دینار ته. وی زه د دې اور د مالک د دې د رب. وی ستا څه خیال دی چې دا اور د چا په قبضه کې دی؟ وی د هغه خدای. د دې تو او مړه کول او بلول د هغه په اختیار کې دي. وی تا څو کاله د دې اور د خدای عبادت وکړو؟ شپېته او یا کاله مثلا. نو وی تا خو به د دې اور د مالک سره دوستانه جوړه کړي که نه؟ وی او. نو وی تا هغه د اور مالک ته ووایه خدای ته چې دا اور راته شړ کا، تم پکې لاس ومنډه که نه پته به ولګي چې ستا لاس سوځوي که نه سوځوي. چې ته ما ته وایې تا اور سره دوستانه جوړه کړې نو تجربه پې وکړه چې لاس سره سوځوي که نه. زه تا ته وایم چې تا خو د اور مالک سره دوستانه جوړه کړې ده، ته هغه ته ووایه چې دې اور کې درته فرق پیدا کړي چې لاس سره سوځوي که نه سوځوي. خدای پاک اوس پسې جواب ورکړي. اوس مسلمان خو په دې نه معلومېږي چې اور به الله سوځوي نو دا به مسلمان نی، او که سوځوي مسلمان به نه وي، او که نه سوځوي مسلمان به. خیر د مالک ابن دینار رحمت الله علیه بروسه خو په الله وی لکه یو چل کو راځه اور بلو زم پکې لاس منډم تم پکې ومنډه. زه د اور د مالک عبادت کوم سره د اور عبادت کې. که د ما لاس یې وسوځو زه په حقه نه، او که د ما لاس یې ونه سوځو زه په حق یم. که ستا هغې وسوځو ته به په باطل او که ستا لاس یې ونه سوځو ته په حق. فیصله په دې وشي. هغه هم یو ډېره ښه ده را میدان ته شه. بادشاه وی دا خو اسانه فیصله اور یې صاحب بل چې اور یې بل که مالک ابن دینار رحمت الله علیه پکې لاس ومنډه، مجوسي هم پکې لاس ومنډه. مالک ابن دینار پکې لاس منډي وي ګوره که نه لاس مجوسي وي زما دې ته ګوره دا هم نه سوځي. خدای پاک چې دې لاس راوباسي هغه هم راوباسي، چې دې لاس ورمنډي هغه هم پکې لاس ورمنډي. حیران شو خلک هم چې کوم یو په حقه دی. که دې په حق یې د هغه لاس ولې نه سوځي، او که هغه په حق یې د دې بل لاس ولې نه سوځي. بادشاہ حیران دی. او مالک ابن دینار چې څنګه لاس ور ومنډي او خپ پکې لاس غوپه کړي چې ګوره که نه نه سوځي. ویښتې مو مجوسي وي زما دې ته وګورئ د دم ویښته نه سوځي، ما پکې د دې ترخه پورې ورغیب که ځه زما لاس دې وسوځي.
لاس نه دواړو د اور نه لاس راوویست فیصله ونه شو یو وی زه په حق یم د هغه ملګرو وی دی زنده باد بل وی زمونږ دا په حق دی زنده باد د هغه لاس یې ونه سوځه مجلس خور شو چې بیا به بل وخت مقرره اوس فیصله ونه شو مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې کله کور ته لاړ د شپې خدای ته په ژړا شو وی خدایا ما ته پته ده چې زه په حق یم او ته زما رب او مالک او دغه مجوسی ما ته پته ده چې خدای دا په ناحقه دی کافر دی د اور عبادت کوي رب العالمین اویا کاله مې ستا عبادت وکړو روجې مې ونیولې منځونه مې وکړل د شپې مې راته وجړل نو خدای ایله د مجوسی برابر دی کړم که ماله تا یو لوی فضیلت راکړه چې دا اور زما لاس نه سوځوي نو د هغه مجوسي کافر هم نه سوځوي که نه زما او د هغه منځ کې څه فرق دا یو کالو زما د روجو د منځونو د عبادت او د جړاګانو دغه فایده ما ته ورسېد چې د یو مجوسي برابر شو په دې جړا کې وده شو چې وده شو رب العالمین سره ملاقات وشو غیبی خدای سره ملاقات وشو ولی پریشان ہے مالکا وی سیب ستاری خدای ته پریشان یم حیران څه چل دی وی د شپېتو یو کالو سیله دې راله دا راکړه چې د یو مجوسي برابر دی زما لاس خو ټیک ده ستا په فضل اور نه سوځوي خو د هغه غم نه سوځوي وی مالکه تا سوچ نه دی کړی دا اور مونږ په تا ګلې ګلزار کړی دی ستا لاس نه سوځوي دا د مجوسی لاس چې نه سوځي دا ستا د لاس د برکت نه نه سوځي ساده سړیه ته لاړ شه او ټیم ورسره مقرر کا هغه د جدا لاس اور کې ومنډي چې ستا لاس سره یو ځای نه ته دې مخکې ومنډه یا هغه دې مخکې ومنډي پته به ولګي چې ستا هغه سوځوي که د هغه هغه سوځوي بس دی خوش پوه شو بیا بادشاہ ته درخواست ورکوي صاحب هغه مقابله بیا کړي ټیم یې بیا مقرر چې مقرر یې که هغه هم راغی هم پوه دی هوښیار دی څنګه چې نیکانو خلکو سره الله امداد کوي دارنګې د فاسقانو فاجرانو سره شیطان امداد کوي شیطان هم یو شی دی که هر سړي ته ځان په حق ښکاري شیطان ورته خپل د شیطاني عمل دومره خشته کي که ته زرها نصیحتونه ورته کوې ستا هغه پیسر نه کوي که یو ګنټه مونږ دلته نصیحتونه ورته وکړو جنازه کې وکړو جمعه کې وکړو بل ځای وکړو بس دی وایي یاره انشاءالله العزیز چې که خیر دا چې کوم استاد راته راسوخول په دې به زه عمل کوم خو چې لږ غوندې د مجلس نه پاسي هر څه هېر داسې ده که نه هر څه ختم حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره باندې روان دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی ډېر زیات پریشان حضرت ابوبکر صدیق وی نافقه حنظله وی صاحب حنظله ګډوډ شوی دی زما پړه کې د منافقۍ او د نفاق د ګډوډوالي سر پیدا شوی دی وی ولې حنظله په څه وجه وی چې د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست یو نو وی جنت او دوزخ راته مخامخ په سترګو ښکاري بل شان یو او چې د نبي علیه السلام د مجلس نه پاسو د ښځو او د بچو سره یو ځای شو نو بیا هم هغه حالت نی بیا هم دنیا را مخکې نه جنت را یاد او نه دوزخ را یاد د هغه مجلس کې یو شان یو چې کور ته لاړ شو بل شان یو حضرت ابوبکر صدیق ویل لکه دا خو زمونږ هم حال دی مونږ هم چې نبي علیه السلام سره ناست یو طبیعت هم بل شان د خدای نه یریږو جنت دوزخ راته په مخامخ ښکاري او چې د هغه نه ځان له شو بچو او ښځې سره یو ځای شو بیا هم حالت بدلي زه چې ورشو نبي علیه السلام راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کېناسته وی نافقه حنظله صاحب حنظله ګډوډ شوی دی وی ولې څه چل پې شوی دی وی د خدای رسوله چې تا سره ناست شو نو مونږ ته خدای ښکاري جنت دوزخ ښکاري بل شان یو په نیکۍ کې مونږ وایو چې زمونږ نه لوی اولیا نور نشته چې ستا ناخوا شو د ښځو د بچو سره ګډوډ شو هر سره نه یېرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے حنظله چې تاسو ما سره کوم مجلس کې ناست یې او زما نه پاسې په هغې حالم تاسو هغسې یې لکه چې ما سره ناست یې ستاسو حالت به دې ته ورسېږي چې فرشتې به سره په لاسو کې ستړي مشي کوي داسې حالت ته به ورسئ لیکن کله به یو شان یې کله به بل شان د بچو سره او د ښځې سره ناسته پاسته نو دنیا نظام هم چلول پکار دي که کله به هغسې یې کله به داسې یې نو د مجلس یو اثر یو صحبتي
تل زمون په دې کلي کې هغه شیخ صاحب و خدای پاک دې وبخي خلیل شیخ صاحب باباجي زمون خبره کوله وی د حاجی محمد امین صاحب رحمه الله مریدو نو هغه به وی چې د حاجي صاحب سره ناست یو نو مونږ اولیاء الله دي بزرګان او چې د هغه د مجلس نه مونږ راپاسو نیکان یو او چې لږ غوندې کلي ته راورسو مسلمانان یو او چې کور ته ننوځو بیا راته پته نه لګي جو څه شی یو بیا رانه ځان خاطئ دا د هغه د هغه مجلس اثر او د هغه نزدېکت او تقرب یو اثر یو بزرګ چېرته مخکې زمانه کې تېر شوی نو یو ځل د ګناه څه مطالبه دې چا وکړه انکار یې وکړو نه ګناه ده کړو ناروا کړو 40-50 کاله پس دا بزرګ وایي چې 40-50 کاله پس چې عمر مې و اتیا ته ورسېد شیطاني وسوسې به راله راتلې چېرې زه ځوان وم یو وخت کې د یو ګناه مطالبه در نه چا کړې و ته ونه کړه کړې به دې و دا ګناه بیا به دې توبه استې وکړه دا وسوسې یې مړه راله نو دې لال خپل یو بل مشر له یو عالم له وی صاحب مخکې د یو ګناه مطالبه رانه چا کړې و هغه وخت مې ترې نفرت وکړه چې نه کوم دا ګناه اوس 40-50 کاله پس راته دا زړه له راځي چې دا ګناه به دې کړې وه توبه به رېستې وه او هغه وخت مې ترې نفرت دا ولې وی هغه زمانه ستا نبي علیه السلام ته نږدې وه اوس ستا دا زمانه د پیغمبر علیه السلام نه لرې شوې ده بله سته چې کومه علاقه نږدې وه ډېره روښانه کومه چې ته لرې هغه تیارې هغه دور پیغمبر علیه السلام ته نږدې و د هغه شعاع او اثر زیات و اوس قیامت ته نږدې کېږي دجال ته نږدې کېږي هغه اثر رو رو یو پوټی کمیږي دغه رنګې مالک ابن دینار رحمت الله چې لاړ بادشاه ته بیا مناظره کړو بیا راغوښت مجوسي هم راغوښت او دې هم راغی دنیا خلک بیا راجمع شي وی په څه به فیصله کو مجوسي وی صاحب هم پرونی خبره اور به بل کوی ډېره ښه چې اور یې بل که کېناسته مجوسي ورته وي راځه د خوا کېږه چې لاس پکې ورمنډو دی اور کې چې پته ولګي مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته داسې کار پرون ما ورته خطا شوي لاول به زه لاس منډم بیا به ته منډې او یا ته مخکې لاس ومنډه بیا به زه منډم نو پته به ولګي چې زما لاس سوځي او که ستا سوځي مجوسي رنګ جوړ شو هوښیار و د شیطان هغه اثر و پې ورته وي نه یو ځای به لاس منډو وي نه یو ځای به نه کوو یا زه مخکې لاس منډم خو چې ده به لاس اور ته نږدې که هغه به هم راوړم وي نه ته مه راوړه لاس یا ته لاس ومنډه په اور کې یا به زه منډم یو ځای به دواړه لاسونه نه په دې سره جګړه مجوسي هغه نه منله او ده به وي نه هم داسې چل کو بادشاه وی چې دې کې څه چل یا یو ځای لاسونه منډل یا ستا مخکې ورده وروستو دې کې څه چل ورته وی صاحب دا اور ما ته خدای پاک یخی ده ته نه دې پلید ته زما د لاس ته وجې نه د لاس نه سوځي ډېرې زمانه مخکې دې اور کې ومنډي چې پته ولګي چې د لاس سوځي که نه سوځي یا زیره ده نه مخکې منډم دې دې پکې لاس نه منډي ما سره چې د ما لاس سوځي که نه سوځي بادشاه پوه شو هلکه مجوسي دا چل وکړي پرېږدم دی نه اوس مجوسي ډېر تختېدل را تخریب نه داسې نه کېږي اور ته د اور عبادت کوي ته پکې ځان له لاس ومنډه چې ستا لاس سوځي که نه سوځي دې د اور د مالک عبادت کوي دې به هغه خپل مالک ته ووایي چې دا اور راته سوړ کا دې پکې لاس منډي چې د لاس سوځي که نه سوځي هغه مجلس کې هغه مجوسي د هغه ملګري بیا مسلمانان شو دا د هغه لاس اثر صرف د یو نیک انسان د لاس سره د یو کافر لاس په دې اور کې ملګري کېږي د دواړو لاس نه سوځي د هغه کافر لاس هم نه سوځي او دې نه لرې خبره درته وکړم حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون په دربار کې یو سړی چې د هغه نه موسی علیه السلام ډېر زیات تنګ و ډېر زیات انتهایي هغه به دا چل وکړو چې د موسی علیه السلام په شان جامې به واچوي او د هغه په شان کونټۍ به هم راواویست د هغه په شان پټکې به هم و او د هغه پیښې به یې کولې بالکل د موسی علیه السلام پیښې نخرې به یې کولې بادشاه به فرعون خنده موسی علیه السلام چې خدای دې ظالم نه خو ډېر تنګ دی دې زما پیښې کوي او زما په شان اوازونه وباسي خلک به پورې خاندي راغونډوي چې کله رب العالمین فرعون او د هغه ټول ملګري مردار کړل په دریاب یې لو کړل
هغه سړی خدای بچ کړ. نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته رجوع کړی، خدای چې چانه زیات تنګ وم ا دې پرېښود هغه نور دې غرق کړل. موسی علیہ السلام خو لږ جلالیت پکې زیات و، لږ تیز و، چانه چې زیات تنګ وم خدای دې پرېښود او نور دې غرق. دا پلیت په دې مور سره دریاب ته لو کړی و که دا دې سره پرېښود. رب العالمین ورته وحی وکړه، وی د ده لباس او جامه به ستا په شان و، نو ما له حیا راله چې دې نه غرق کړو. شکل اگر چې په غلطه جوړو خو شکل لباس وضع قطع دا د ستا په شان برابر کړی و، نو ما له حیا راتله چې ستا غوندې لباس او ستا غوندې جامه او ستا غوندې خبرې څوک کوي، یې حالات کړ. هغه سړی بیا وروسته په موسی علیه السلام ایمان راوړو، د هغه ډېر زبردست معتقد او تابعدار او د نږدو ملګرونه جوړ شو. نو چې یو انسان اسې د بل چا شکل جوړ کړي، په غلط او پټګۍ یې جوړ کړي، نو خدای د هغه شکل احترام کوي. نو چې ته په سچه د یو قوم سره مینه او محبت پیدا کړي، شکل د هغې په شان جوړ کړي، جامه د هغې په شان جوړه کړي، عمل او کار د هغې په شان کړي، نو خدای به د هغې سره نه یو ځای کوي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېښود، وی دنیا کې وی صاحب زمونږ خو تا سره ډېر محبت او ډېره زیاته مینه هم ده در سره، او چې لږ ستا نه جدا کېږو مرو. واقعي د صحابو ډېر زیات محبت و. نو خدای چې دا مونږ جنت ته لاړ شو، نو ته خو به په ډېره لویه مرتبه کې ناست دی، اوچت به ناست دی، مونږ به لاندې مرتبو کې یو، په هغه جنت به څوک چې تا پکې نه تا سره پکې ملاقات نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع فرمایل، وی چې څوک چا سره محبت او مینه لري جنت کې به خدای هغه سره ملګری کوي. یو بل صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست، وی د خدای رسوله قیامت به کله؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما اعددت لها، تا قیامت د څه تیاری کړی؟ د قیامت تپوس واغه څوک کوي چې څه تیاری یې ونه کړي؟ وی د خدای رسوله څه خالص تیاری مې نه دی کړی قیامت له، نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېر منځونه کړي دي او نه مې ډېرې نیکۍ کړي دي. یو څیز مې دی چې انی احب الله ورسوله، د خدای او د رسول سره مې مینه شته، نور روجې او دغه څیزونه مې ډېر کم دي منځونه. نبی علیہ السلام په دغه موقع وفرمایل المرء مع من احب، سړی به د هغه چا ملګري چې چا سره مینه محبت یې. دنیا کې چې چا سره مینه خدای به د آخرت کې هغې خلکو سره ملګری کوي، او چې دنیا کې د چا سره بغضي آخرت کې به خدای د هغوی نه ساتي. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده او دا مضبوطه خبره هم ده، د عقل سره صمیم خوري. نو چې نیکانو خلکو سره مینه کې آخرت کې به هم خدای هغې سره ملګري کوي، دنیا کې به هم د هغې غوندې کردار ستا خدای خپل کړي، د هغې هغه اثر به خدای پتا قایم کړي، د هغې په شان کار به ته شروع کړي. تاسو د خپله معاشره کې وګورئ څومره خلک چې پوډریان دي، یا زناکار بدعمله دي، یا جوارګر دي مثلا، یا غله او ډاکومار دي مثلا. دوی د دې زناکارۍ او د دې غلا او د دې نارواو چې ته سکول کالج کې تعلیم حاصل کړی ځای کنه، کوم سکول کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې زناکاري کوي؟ کوم سکول او کالج کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې تاسو پوډر څکئ، تاسو دا ناروا کوئ؟ کوم ځای کې دا زده کړي دي؟ نه چې ته د دې څیزونو سکول شته، نه کالج شته، نه چې ته یونیورسټي شته، نه چې ته مدرسه شته او نه چې ته درسګاه شته. دا چې دا خلک پوډریان غلط بدعمله زناکار دي، دا د څه د وجې نه؟ دا د غلط مجلس د وجې نه. ګنده مجلس کې کینی، دا هغه ګنده مجلس اثر پې د پاسه واقع شي، هغه مجلس د زناکارۍ وي د باندې هغه اثر وشي، هغه د جوارګر وي هغه اثر پې وشي، هغه ډاکومار وي هغه اثر پې وشي، هغه بېدینه وي هغه اثر پې وشي. او که یو سړی په ښه مجلس کې کېناست، نیکان خلک د هغې سره کېناست، هغې خپل لمونځ کوي چې د مانځه وخت چې دی به داسې نه کوي چې کور ته به ځي، دی به مودځو کې په مانځه به ورسره ودرېږي. هغې ذکر کوي، الله یادوي، دی به هم خدای یادوي. هغې د خدای او د رسول صفت کې، دی به هم د خدای او د رسول صفت کوي. نو وروڼو صحبت او مجلس دا تاثیر لري، او د صحبت او د مجلس د وجې نه سړی ګورې کمال ته رسېږي. نیکانو خلکو سره مجلس او صحبت کوي، هغې سره کښېنئ.
د هغې چې د مجلس کوم اثر دی هغه به خامخا پته کېږي. هغې علماو سره کښېنئ، د دین څه خبرې به ترې زده کړئ، څه مسایل به ترې زده کړئ، د خدای او د رسول خبرې به واورئ، لکې به ترې یاره پیدا شي، تقرب الله خدای ته نزدېکت به ترې پیدا شي. کم خلک چې ابوجهل سره کېناستل کم خوا لاړل، او کم خلک چې رسول الله مبارک سره کېناستل کم طرف ته لاړل. دا د هغه مجلس اثر. د نبي علیه السلام یو بیبي حضرت ام حبیبه رضی الله عنها، دا د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده، او ابو سفیان رضی الله عنه یو وخت کې کافر و، بلکې د ټولو د مکې د کافرانو سردار و، او لورې د نبی علیه السلام بیبي ده، صحابیه ده، ام المؤمنین. یو ځل ابو سفیان راغلی و مدینې منورې د پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اترې کولې، نو بیا وی چې راشه د لور ملاقات به وکړم. چا نه تپوس وکړي زما د لور کور کم دی؟ وی هغه مخامخ. چې راغی لور کره ننوت، حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ورته راپاڅېده. خو دې وخت ابو سفیان رضی الله د کافرانو سردار، چې راپاڅېده ورته روچته شوه، دا پلار یې ښکل کړ، او پلار دا لور ښکل کړه، ځکه ډېره موده پس میلو شو یو بل سره، او د ډېرې خوشحالۍ نه یو بل ته وژړل. بعضې وخت کې د خوشحالۍ نه سره جړه ول. نو په کور کې یو پوزکې پروت و د کجورو د پاڼ، زوړ پوزکې و، بل څه کټونه مټونه نو. نو حضرت دا ابو سفیان صاحب چې دی رضی الله عنه هغه وخت کافر ورغې په پوزکې کېناستی ده. دا لور ورته بابا لږ صبر وکړه، ودرېږه. نو دا لاړه پوزکې یې ترې غونډ کړه، داسې یو بله ریښه غوندې پرته وې په دې کې، او ته بچې دا ولې ستاسو پیغمبر دا عقل او دا دین ښیي چې د پلار سره به دا چل کوئ؟ په کار خو دا وه چې دا پوزکې غونډ وې او زه راغلی وې ما ته به دې خور کړی. نو خو کولاو پروت و، نو ما نه دې ولې غونډ کړ؟ تا زما بېعزتي وکړه، تاسو ته خپل پیغمبر دا ښیي؟ وی نه بابا، زمونږ پیغمبر مونږ ته ډېر ښه عقل ښیي، مونږ ته یې د مور او پلار داسې آداب را کړي چې په یو دین کې نشته. د پلار به قدر کوئ، د مور به قدر عزت کوئ، اگر که دا مور او پلار ستاسو کافران ولي. نو عزت دا و چې زما نه دې پوزکې غونډ کوه، هغه ریښه دې راته واچوله. دا اوس د هغه صحبت اثر ته ګوره. د نبي علیه السلام سره مجلس جوړ شو، هغه عزتمن پلار چا نه چې پیدا دی کافر دی. اوس هغه عظمت په لږ کې نشته کم عظمت چې د یو مسلمان سړي د خپل مسلمان مور پلار سره دی. ورته وی بابا خبره دی بالکل درسته، پکار دا دی چې تا ته دلته کې ښې ښې خشته بسترې واچوم، خو شته را کړه نه، او دا پوزکې مې دنه ځکه غونډ کړ چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ناستې پوزکې، نو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې ستا غوندې کافر د پیغمبر علیه السلام په مسله د پاسه کې په هغه پوزکي ستا پرېښودو د تیاره نه. بل څه شته نه چې درته واکړي، دغه ریښه ده په هغې کښېنه. اوس پلار څونه ښودي، نن سبا خلک د لرې دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي، یو دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي، هغې خپل پلار دی او څونه عزتمن پلار دی، لیکن د نبی علیه السلام مسله باندې پرېښودو ته نه تیارېږي. دا د پیغمبر علیه السلام د هغه صحبت او مجلس اثر. نورونو صحبت او مجلس دا د تقوا دپاره یو بهترین سبب دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، په زړه کې تقوا پیدا کړي، د خدای یره، او د هغې بهترین سبب وکونو مع الصادقین، د رښتونو خلکو ملګری شي. اوس دې زمانه کې د کشر کل نه خلک ډېر زیات فریادونه کوي، څوک د زامنو نه فریاد کوي، څوک د کشرانو وروڼو نه فریاد کوي، او د دې ټول سبب ګورې مونږ په خپله یو. مونږ دا خپل بچي او دا کشران چې ته نیک مجلس ته ونه لېږل، پکار ده چې سار پاسي جومات ته ولېږه، چې در حفظ مدرسې ته ولېږه، چې مازدیګر راشي چې د جومات کې کښېناو. دا به نیکان وي ماشومانه، لکه تاسو وینئ که چې کوم قرآن لځي، کوم جومات ته ځي، واړه واړه د 14-15 کاله لکان یو خشته خشته ګیرې پرېښي، ټوپۍ په سرې، نه پلار ته کنځل کوي نه مور ته کنځل کوي، مور او پلار ته خوشحاله، او ته ګنده مجلس ته ورخوشې کې پړې په واچې چې کوم خوازونه دي به تپوس د خپل بچي نه کوي، په ګنده ماحول ورسر شي، بیا نه خدای پېژني او نه رسول پېژني، نه پړه کې د خدای یره پېژني. نو د ښه تقوا حاصلولو بهترینه ذریعه دا د علماو، نیکانو، صالحینو مجلس.
دیم دې خلکو سره تعلق جوړول، هغوی سره خپل موافقت کول او هغوی سره ناسته ولاړه او بد نه ویل، د هغوی تابعداري کول، هغوی سره مجلس جوړول، په دې خدای خوشحالېږي. ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، په بخاری شریف کې حدیث دی، وی که چا د خدای دپاره چا سره مینه او محبت وکړه نو ایمان یې ډېر مضبوط او کامل، او که چا د الله دپاره چا سره بغض وکړو نو دم خپل ایمان ډېر مضبوط کامل. لکه یو نیک سړی دی، ته ورسره مینه په دې خیال کوې چې دا نیک دی، د خدای دپاره ورسره مینه کوې، ستا ایمان مضبوط او کامل شو. او یو د دې نیک سړي یو دشمن دی، هغه دشمن سره بغض په دې وجه کوي چې د دې سړي د نیک سړي سره روانه ده، نو تام خپل ایمان کامل. نو نیکانو خلکو سره مینه کول، محبت کول، د هغوی صحبت مجلس کول، د هغوی سره ناسته ولاړه کول، دا د دنیا او د آخر د کامیابۍ ذریعه ده. خدای پاک زموږ ښه صحبت نصیب وګرځوي. دا خو لویه مسله ده چې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر ګڼل جایز دي که نه؟ نه، بالکل نه، غلطه خبره ده. حاضر او ناظر صرف د خدای صفت، هر ځای کې حاضر څوک دی؟ صرف الله. هر ځای کې لیدون کې څوک دی؟ صرف رب العالمین. دا د خدای صفت دی. دا صفت که ما سوا د خدای نه بل چاله ورکې، که نبی علیہ السلام لري که بل چاله یي. ګوره پیغمبر علیہ السلام خو ډېر لوی حیثیت لري، ډېر لوی. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، یو د خدای نه مرتبه لاندې د بل د ټول هر چا د پاسه دی، لیکن خدای دی د خدای صفت ولا ورکولی شي؟ نه. نو چې کوم د الله مخصوص صفتونه یي هغه الله له ورکول پکار دی، ما سوا د خدای نه بل چاله ورکول نه وي پکار. که یو سړی نیک کار کوي او د هغه په زړه کې بې اختیاره داسې خبرې راشي چې خلک به وایي چې یاره دا خو نیک سړی دی، نو دا ریاکاري ده که نه؟ نه، دا ریاکاري بالکل نه ده. یو دا وره چې په فرض عبادت کې ریاکاري نه راځي. ښه، لکه یو سړی فرض لمونځ کوي، فرض روژه نیسي، فرضي زکات ورکوي، نو که دا څوک اینې او که نه دې کې ریاکاري نه راځي. فرض خو لمونځ چې کوي جمع کې به یې خامخا کوي، که ته وایې خلک به وایي چې دې لمونځ کوي نو جمع به پرېږدې څه. بلکې بعضې علما وایي چې زکات بعضې وخت کې د خلکو په مخ کې د مالدارو مخ کې ووایه، ووایه چې دا زکات یې دا قبول کړ. دې کې به دا فایدې چې بل مالدار سړی ووینې به هم زکات ورکړي، ور نیت ښه شو. او بعضې وخت زکات د خلکو مخ کې ورکوه چې ستا نه د خلکو تهمت ختم شي، بیا به خلک وایي چې دې زکات نه ورکوي. نو د ریا تعلق د زړه سره دی. که ستا زړه کې دی چې خلک دې ما وویني چې زه نیک سړی هم په نفلونو کې راځي، او خلک وایي چې دا بزرګ دی او نیک سړی دی، نو دا ریاکاري شوه. او که ستا زړه کې دا نی او غیر اختیاري ستا زړه دا خبر راځي چې یاره خلک به وایي چې دا نیک دی، نو دا خو خامخا راځي، دا څه خبره نه ده. بلکې یو حدیث کې راځي وایي چې کم سړی نیکي کوي نو خدای پاک په اسمان کې فرشتو ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی نیکي کوي، زما ورسره مینه، تاسو مو سره مینه وکړئ. فرشتې بیا نورو فرشتو ته آواز وکړي، نورې فرشتې راشي او په دنیا کې د مسلمانانو او نیکانو خلکو په زړه کې هغه سړي سره محبت او مینه پیدا کړي. هغه مینه محبت خو د نیکۍ د وجې نه پیدا کېږي. نو ریا د زړه شی دی. که ستا زړه کې دی چې بل ته د عبادت خیر خو ریا شوه، او که ستا زړه کې نی، دا قصد نی او غیر اختیاري دا سوچ راځي، دا په ریاکارۍ کې نه راځي. ولکل قوم هاد، د دې نه وی دا معلومي چې هر قوم کې پیغمبر، دا په پخوانو قومونو کې به هر قوم ته نو، خو په اکثرو قومونو کې به یو پیغمبر و. دا نه چې ګنې هر قوم کې به. د جرهم قبیله کې خپل پیغمبر نو، اسماعیل علیہ السلام راغی هغوی ته پیغمبر شو. ابراهیم علیہ السلام یې د عراق نه مصر ته ولېږه. نو هاد معنا هدایت کوونکی. دا هدایت کوونکی به هر قوم ته کله پیغمبر او کله به د پیغمبر نائب و. دی وی چې نه، هاد معنا پې جهاد هغه چاته وي چې چاته څوک د قرآن او د اسلام نیغه لار ښیي. ښه، لیډر ته نه وي، هر لیډر ته ګوره. هدایت کوونکی هغه چاته وي چې هغه چاته د قرآن او د سنت لاره ښیي. دا چې خو د کافرانو ډېر مشران تېر شوي دي، دا څوک د بوتانو والا مشر او څوک د گوتم بد او څوک د روسیانو مشر، څوک بل، هغه ته د شریعت په اصطلاح کې هادي راهنما ورته نه ویل کېږي. یو زمونږ راهنما دی، لیډر، او یو د دین راهنما او د مذهب پیشوا دی. د دین راهنما او مشر هغه چاته وی چې
چې هغه خدای او رسول چاته ښایي، د خدای او د رسول لاره چاته ښایي. که په نوکونو کې خیرې وي او داسې یا غسل ورسره کېږي که نه، بلکل ورسره کېږي، خو خبر ده چې نوکونه اخلی. په هفته کې یو ځل نوکونه اغېشتل دا مستحب دي، بلکې د زیارت پر ورځ اغېشتل مستحب دي. او څلوېښتو کې یو ځل، څلوېښتو ورځو کې یو ځل خو به یې خامخا اخلي. که څلوېښت ورځې تېرې شو چا نوکونه وانغېشتل یا نور زیاتي څیزونه ویښته میښتې کټ نه کړل، نو بیا ګوره ډېره لویه ګناه ترې جوړېږي. او که هسې په نوکونو کې خیرې وي څوک اودس غسل کوي نو اودس هم کېږي غسل هم کېږي. البته زمونږ فقها لیکي چې کوم سړی اوړه هغه خمبیره اوړه ا دې کوشش کوي چې هغه دې نوکونه خامخا اخلي او یا دې په صابون یا په بل څیز نوکونه پاکوي، ځکه د اوړو د وجې نه کله د نوک دې لاندې سې ته بیا اوبه نه وررسېږي. ښه دا ده چې خپله صفایي کوئ. که یو سړی وي ټول عمر حرام وکړي او په هغه روپو باندې بنګلې او دوکانونه هم جوړ کړي او بیا دا سړی څه د نیکۍ کارونه شروع کړي، دی پې پاکېږي او که نه پاکېږي. ګوره نیکي په خپل ځای ده او ګناه په خپل ځای ده. که یو سړي مثلا په حرامو باندې بنګلې او بلډینګونه جوړ کړي، هغه بلکل د حرامو دي چې د چا نه کوم حرام کړي هغې ته د خپلې پیسې ورکړي، یا هغې ته دې لاړ چې د هغې نه دې معافي وغواړي چې ستا په ما یو شی دې ماته وبخه یا دې وله ورکړي. او نور دا دی د حرام متعلق یو حدیث درته هم ستا د زړه اشک به پیوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، وی صاحب که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کوم خوا به ځم؟ وی جنت ته. چې سړی روان شوی دې خوا دا سړی راوګرځوی چې راویې وی تا څه وی؟ وی ما وی چې که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخه او زه مړ شم نو کوم خوا به ځم؟ وی که ته د خدای په لار کې جنګېږې مخ په مخه تښتې نه او مړ شي او بیا د خدای جم دی کی بالفرض او بیا جنگیږي بیا شهید شي، بیا د خدای جم دی کی او بیا جنگیږي او بیا شهید شي، جنت ته بځې. خو که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق د سړی نو اله بځې چې د هغې حساب کتاب د سره وي. د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 26 نمبر کیسټ ډک شو، په دې کې د اولیاء بیان